دا د ښکار کېږي دغه دی دا چل کېږي دغه دی په جنریټر باندې میان نیولی شي دا څونه ظلم دی نه په هغه جنریټر باندې میان نیسي نه په هغې کې ستونه زیاتي شو په هغې کې د چندوخو نسل ختم شو په هغې کې د شمشتو نسل ختم شو په هغې کې د میانو نسل ختم شو لکه غټ مایې نیسه په کونډه په جان نه پخوی نه دا باقي به تعالی لویي نه دا به په ضرورت راځي نه غټ غټ مرضونه زموږ په علاقو کې ولګېد اوس هیپیټایټس سی ته وګوره دا عام شو دا ولې عام شو دا اوبه ګنده شو نه دا اوبه ولې ګنده شوې چې اوبو نه شمشتی ختم شو هغه خلکو خرڅې کړې په چین باندې 100 په بل څه باندې هغه نسلونه یې وله ختم کړه شمشتی د اوبو لپاره داسې ده که نه فلټر چې فلټر څنګه اوبه پاک کړي صاف به څنګه راځي او دا سود به څنګه ختمېږي حکومت له پکار دي چې اعلان وکړي چې بایي سود به نه مونږ کوو نه به په بینګونو سوندي نه به عوام کوي نه به څوک انډر پلی کوي نه مونږ به انشاءالله تعالی ته بیا ګور چې دا ملکه معاشره څنګه ترقي کوي زما نوم خوسیار خان دی او د ډاګی کلي ضلع ثوابی بیا د دې اوسېدونکي ما ماتره ورته وي دا ډاګی بانډره ضلع ثوابی کلی دی او یو پازیټیو سوچ مې دی الله د رضا لپاره او زه وایم چې یاره دا ملک او معاشره به څنګه ترقي کوي د دې لپاره څه اقدامات پکار دی دې لپاره اقدامات دا پکار دی لکه زموږ ملک ډېر ښکلی ملک دی په دین اسلام باندې او بیا ښه ښکلي نوجوانان پکې پیدا کړي نور دنیا نه پکې نوجوانانو په دغه باندې دا مخکې دی او په دین اسلام باندې مخکې دی خو ضرورت د دې خبرې چې په دې باندې عمل درآمد پکار دی دلته وجه دا را چې د غټو خلکو لاس دی په موږ باندې غټ خلک چې دی دا کته طبقه چې کوم ده نه ترقۍ ته نه پرېږدي په دې ملک کې ظلمونه کېږي قسمه قسم ظلمونه کېږي کرپ خلک پکې ډېر دی بیا د هغې باندې بیا د نورو خلکو لاس دی نه هغې نه را کمزوره طبقه چې کومه ده اواز اوچتوي نه هغې اواز اوچتولو ته هغې نه پرېږدي نو زما د الله د رضا لپاره د چا خلاف لاس اوچت نه دی زما صرف د ظلم خلاف لاس اوچت دی چې یاره زموږ د ملک معاشره ترقي وکړي او ظلم کې به اول په چارین پرین باندې خبرو کو د دې لپاره تاسو څه سټرګل کوئ څنګه سټرګل کوئ د ظلم کې به اول کوشش مونږ دا وکړو خبرو وکړو چې لکه چېرې ځناور کم دي زموږ ملک کې مارغۍ چې کومې دي کم نور دی کې زنده سر دي نه په دې باندې په دې ملک کې ډېر لوی ظلم کېږي د دې ښکارونه کېږي ناجایزه غیر جانبدار اګو بچو ته هم نه ګوري شپې ورځې ته هم نه ګوري چې د هغې لپاره کم دین اسلام کې کومه خبره راغلې ده نه هغه هم نه کوي په هغه طریقه یې نه کوي شپه ورځ اړمي او ټوله ورځ شپه ورځ ښکار کوي نه دا هم ظلم دی او د هغې بچو ته هم نه ګوري د بار ملکونو نه به چې کومې مرغۍ راتلې هغه هم اوس ډېرې کمې راځي په دې وجه راځي چې زمونږ ګورمنټ چې کم دی نو دې مار وخت نه هاري دې لیسنسونه جاري کړي دي لیسنس تحقیق دا نه کړي په لیسن کې دې لیکلي ورته 3 او 4 مرغۍ او هغې 6 او 15 او 13 او 40 50 دا ما په خپله ټچ کړي دي زه ګرځېدلی یم دا کسرۍ او لاړه مې نو وډلی به له خوا پسې وروستو نه را روان چې لکه تا سره لیسن دی تا ته خو مونږ 4 مرغۍ خولي تا ولې 10 دی یو خو دغه ظلم دی بله دا چې دلته کوم نسلونه نه ورځ تر ورځه کمیږي یو خو یې خلک بندوي د دې څومره کردار دی په معاشره کې د حسن د دې مرغو د ځناورو او د ونو بوټو د ډېر لوی کردار دی یو خو ښایست یې ډېر لوی دی چې کم ځای ونې بوټي مرغۍ ځناوري او اوبه نه هغه علاقه به آباده وي ټیم په ټیم به پې الله بارانونه کوي ښایست به پکې ډېري خلک پیسې له راځي هلکه هغه علاقه آباده ده شنه علاقه ده زرخیزه علاقه ده بارانونه په ټیم په ټیم کوي مرغۍ دي ځناور دي پکې ښکلي ښکلي سندرۍ دي پکې نه ځای چې هغې له سیل له لړ شو نه که چېرې د ملک ته په دې شکل وکتې شو چې یاره د دې مرغو ځناورو د قتلیام دې بس کړي شي او د دې باندې ظلمونه نه کېږي او دې ته تحفظ ورکړی شي او دا زما خپل میشن دا دی چې دې کې زه تر کم ځایونو پورې وګرځېدم دفتر ته یا ولایف دفتر دی دې چې کوم پېښور کې لوی آفس دی هغې ته دغه سیم څو پیرې تلم درخواستونه مې ورته لیږلي ټلیفونونه ورته ټیم په ټیم کوم چې بای دا دی ښکار کېږي دغه دی دا چل کېږي دغه دی په جنریټر باندې میان نیولی شي دا څونه ظلم دی نه په هغه جنریټر باندې میان نیسي نه په هغې کې ستونه زیاتي شو په هغې کې د چندوخو نسل ختم شو په هغې کې د شمشتو نسل ختم شو په هغې کې میانو نسل ختم شو لکه غټ مایې نیسه په کونډه په جان نه پخوی نه دا باقي به تعالی لویي نه دا به په ضرورت راځي نه خو ته ظلم کوې په اور باندې وجنې دا څونه ظلم دی نو اول حکومت له موږ دا اپیل ورته کړو د ټولې معاشرې ته دا اپیل کړو چې بهی دا ظلمونه بس کړه دا زموږ ملک ته زموږ معاشره ده چې دا ترقي وکړي نو د دې په وجه باندې هغه نسلونه لړه ختم شو نو موږ دا د ټولو عوامو ته زما دا میسج دی د ګورمنټ ته زما میسج دی دا د ټول عمر یوازې وګرځېدلم هر علاقې ته د آزاد کشمیره پورې دا زما
ټارګټ ته دین علاوه لکه زه په ښکاریانو باندې هم ګرځم چې بهي د ښکار بس کوي چې دا نسلونه الله سیوا کي دا ورته زه د دین اسلام لم ثابتوم چې لکه تاسو لکه اوس څاروي دي حلالېږي نه نښه شروع حکومت بند کړي ډېر وجې بند کړي چې یاره دا نسل نه ضایع کېږي دا څاروي سیوا شي چې خلکو ته څه مسله نه راځي. خلک څه وایي د خپل ولس خلک د خپل کلي خلک چې سیار خان ځان له کار کتلی دی څه داسې ټوکې د غدر پورې کېږي او دا خو ما سره په کور کې هم د ټولو دشمني دی تا ځان له کار کتلی ته ملک څه کوې ته عوام څه کوې ته معاشره څه کوې ته مرغۍ ځناور څه کوې ځان له ګټه کوه په دې خو زه هم پوهېږم چې ځان له ګټه خره خو نه دا زموږ ملک دی دا زموږ معاشره ده دا موږ باندې هر چا باندې فرض دي یوازې په ما باندې نه ګڼي چې یوازې سیار نیونی دی به یې کوي او نور خلک پې نه کوي د دې به الله زموږ نه تپوس کوي چې تا د خپلې معاشرې د خپل ملک لپاره تا څه کړي تا چاته څه میسج رسولی تا ښې چاته څونه ویلي دی بدونه دی خلک څونه منې کړی دی نه موږ دا یو میسج ورکو او دا یو خلکو ته یو اعلان کو چې دا ترقي به هله هغې کېږي چې دا څیزونه زموږ په ملک کې سیوا شي او مرغۍ د دې سره غټه وجه داره چې ښایست په هم سیوا شي او بله دا چې غټ غټ مرضونه زموږ په علاقو کې ولګېد اوس خیپېټی سی ته ګوره دا عام شو دا ولې عام شو دا اوبه ګنده شوې نه دا اوبه ولې ګنده شوې چې اوبو نه شمشتی ختم شوې هغه خلکو خرڅې کړې په چینه باندې یو څه په بل څه باندې هغه نسلونه یې وله ختم کړه شمشتی د اوبو لپاره داسې ده که نه فلټر چې فلټر څنګه اوبه پاک کوي دا دونه کردار ادا کوي لکه دا میان چې څنګه اوبو کې ګرځي د دې سره هم دا قدرتي ماحول ښکلي او اوبه ورسره صفای لړ شي دفترو ته لړ شي مطلب سټرګل وکړي نه څنګه سرکاري خلک درته عزت رابخي نه عزت خو کوي نه زما به اوس ډېر لوی مقام د دنیا په شکل باندې خو زه په تمه د الله د رضا یم صرف په دې دنیا کې چې دی بیا خاص کر زموږ ملک د سماجي کارګون هېڅ حیثیت نشته کوي د دې ګورمنټ سره به مې د ادارو سره به مې ما را اداره ټچ کړه دا ادارې کردار راته معلوم دی چې دا څونه اوبو کې د ثوابې ډپټي کمشنر سره داسې خلکو سره ملاقاتونه شوي ملاقاتونه خو مو بر آخرت نه شي درخواست مو ته ټیم په ټیم ځي د هر جرایم په باره کې خو څه هېڅ دغه پې ونه شار یو نیونی دی د ځان له کار کتلی معاشره کې معاشره کې یو لوی ظلم روان دی د سود چې کوم مافیا ده په ټوله معاشره کې د اسلام هم حرام دی چې څوک مطلب سود کوي نو الله پاک سره جنگ دی الله د جنگ اعلان ورسره کوي نه الله سره څوک جنگ کولی شي نه د دې خلاف څه بیانات تاسو شایع کړي دي د دې خلاف خو ما په کلو باندې هم ګرځېدلم چې سود او انډرپلی رونو دا مه کوئ دا الله په خپله وایي چې ما ته د جنګ ته میدان شي نه الله د جنګ څوک شته داسې څوک ده او د سود چې کوم جرایم دي ناول خو په مدینه مکه کې په خپلې مور سره دی دا زنا کوي دا زموږ په خوله دا ویلی نه شو چې لکه څونه لوی جرایم دي نه دا په ملک پکې اړم دی اختر د بار ملکونو نه په سودونو پیسې راوړي او په سودونو یې ورکوي ادا اسلامي ملک دی نه په اسلام دي څه عمل درآمد موږ هر وخت د عذابونو شکار یو په دې وجې نه چې زموږ ګورنمنټ ظلم کوي انصاف پکې نشته زموږ عوام ظلم کوي انصاف پکې نشته نه دا به ولې دا به انصاف په څنګه راځي او دا سود به څنګه ختمېږي حکومت له پکار دی چې اعلان وکړي چې بهي سود به نه موږ کوو نه به په بینګونو سوندي نه به عوام کوي نه به څوک انډرپلی کوي نه موږ به انشاءالله تعالی ته بیا ګور چې دا ملک معاشره څنګه ترقي کوي مونږ د الله ته توبې وباسو قبلیږي نه مونږ الله ته لاس اوچت کړي قبلیږي نه هغه کوي نه چې ته ګان نه لرکې مانګک پیشو سوه ته پرېوتي دي هغه یې څو لر کړي نه دي بیا دین اسلام کې هغې دا دغه خبره ده چې ته به دونه بوکې وباسې هله به وباسې چې دا ګن تې نومبې لرکې نه هله به کوی پاکېږي نن مونږ ته ګن پکې هم پروت دی او لګیا دی او دین اسلام روړه چې چا قربانۍ کړي دي د هغې نوم نشان څوک نه علي نه نوم شته او دا اوس خلک چې دی صرف به د دغه لپاره راوتی نوم نشان دپاره او قربانۍ ته اول زه نه دی نیم تیار بیا حکومت نه دی تیار نه عوام تیار د عوامو د طرفه داسې چیلنجونه چې تا ته مطلب داسې دغه درکوي چې یری دي ترهي دي چې ته رستو شه دا ته زموږ خلاف داسې چېرته شوي او دا ما سره د هر طرفه شوي دي عوامو نه هم شوي دي ګورمنټ نه هم شوي دي ما باندې دا خپې دربېدلې چې بهي دا کارونه مه کوه دا دې باندې مه درخواستونه ورکوه مه دې کې ګرځه مه بودونه لګوه ما ورته وایي چې انشاءالله تعالی تر کومې پورې ژوند دی نه ظلم خلاف به زما اواز اوچتي چې تر کومې ژوند دی که هغه انسان سره کېږي که هغه ځناور سره کېږي که هغه نور زنده سره کېږي که هغه هر چا سره کېږي دا لاس به زما اوچتي او الله څه وي چې په نن زمانه کې چا د ظلم خلاف لاس اوچت کړو دا عظیم جهاد دی
دا یو لوی جهاد دی چې د ظلم خلاف چا لاس پورته کړو دا به اوچت ان شاء الله تعالی دا به زه بوډونه لګوم لوی لوی کخیرې دا به زه په لویه سطح اوس دا شروع کوم کخیرې دا میشن دا به جاری دا به الله کامیابی دا علامہ اقبال هغه شعر دی ढूंढने वालों के हर चीज़ मिलते हैं खुदा भी मिलते हैं دا به ان شاء الله تعالی راضي به دا یو ورځ دې تیارې پسې به رڼا را روانه ده دا زه د ډنه کوم تصدیق نه کوم او خپل مال جان حلال پیسې پکې لګوم دا مال دا څاروي ځان له ساتم چې په دې کې مال 100 روپۍ را دي نیمې د په وړو لګوم نیمې په دې معاشره په ملک لګوم ادا به جاري په یوازې به کوم ان شاء الله تعالی او چې تر کومې ژوندې دا میشن به زما جاري ټیک ده د وخرا کولو یو جهان الله دې خوشاله کا او الله دې تاسو لپاره دواړو جانو کامیابی درکړي چې موږ پسې رااله زموږ نام دا قسم خبرې اوچتې کړې الله دې موږ لم توفیق راکړي تاسو لپاره هم درکړي او ټول زو مرغې براتم خای مرغې بل به چې رازونو مرغې براولې ان شاء الله مرغې براولم ان شاء الله تعالی خبره ته کیمرې مخې ته پرېدم قسم قسم مرغې بره ته پرېدم چې دا زموږ د ملک نه ختم شوي دې سره ظلمونه کېږي زموږ ښایسته او ور سروک شو انې حکومت مخنیوي کوي د دې ادارې شته لوی لوی تنخواګانې علي پنسونونه علي ګاډي ورسره دي زه په یوازې باندې زه دا دونه علاقې ټچ کوم د سره دونه مراد دي